اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان زما عزتمندو غرض می دا دی چې دې دور کې اکثر مسلمانان هغه د بل چا نه ګیلې کوي. کشمیر کې ظلمونه شروع دي، د مسلمانانو وینه تویږي. اگر کو دا احساس زمونږ سره شته، د ټولو مؤمنانو سره به دا احساس خو د دې احساس ختمېدل نشته تر څو پورې چې په دې خپل کتاب باندې او په دې دین باندې عمل ونه کړو. په دې جلسو جلوسونو کار نه کیږي، په دې مظاهرو باندې ګورې کار نه کیږي تر څو پورې چې دا خپل کور باندې برابر کړي، تر څو پورې چې دا د څلور فوټه اندام باندې برابر کړي، تر څو پورې چې ما خپل علاقه کله نه بیا دا مې برابر کړی نه. والله په د دې حل دا ظلمونه به په موږ باندې کېږي، موږ به په خپلو کورونو کې بندېږو، په موږ باندې به ګولۍ راورېږي، زموږ عزت به تار تار کېږي، زموږ زنانه به بېعزته کېږي، تر څو پورې چې موږ د الله دې کتاب له غاړه نه ورکړي، تر څو پورې چې موږ د الله رب العزت دې دین له غاړه نه ورکړي. ګیله د خپل ځان نه پکار ده، د خپله معاشره برابرول پکار دي، د خپل ماشومان برابرول پکار دي، د خپل زنانه برابرول پکار دي. ورځ په ورځ د فحاشۍ او عریانۍ ته خو لږ وګورئ که هر سړی دا ګوري. والله چې سړي سره داسې یره پیدا شي چې دا کوم ماحول دی. ملک د مسلمانانو دی، باچاهان مسلمانان دي، حاکمان مسلمانان دي، عوام مسلمانان دي، او د مسلمان دی لور ته وګوره چې دا څنګه روانه ده، د مسلمان دی بچي ته وګوره دا څنګه حرکت کوي. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم لعن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في الشام، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين.